او اخر دا چې بس راووتو د خپل ټینټ نه او بس ځو مخ په وړاندې چې بس څه ښکلي ښکلي ځایونه د هغې نه به ریکارډینګ کوو تاسو سره به یې هم شریک کوو او په خپله به یې هم ګورو موږ سره اوسئ. منصور صاحب تاسو چې کومه خبره ماته وکړه هغه تاسو د کیمرې د لارې وکړې دلته لاره چې ده نو بیخي خرابه ده. بیخي ټیک ده داسې ټیک ده یاره ځکه چې دا خاوره چې کومه ده دا دربونه دي تاسو وینئ که نه دا ټوله مټه خاوره ده نو دا ډېر بې شعوره خلک یو مونږ نو دلته بیا مونږ را فصلونه شروع کړو دا به ټوله یې وکړو دا ښکلاګانې به ختمې شي نو زه چې حکومت ته خواست کوم چې روډ چېرته ښکته پرېږدي دې خوا یې نه جوړوي. منصور صاحب دا مهال ډېر زیات ستړی دی. منصور صاحب کار سو وایي چې نه یم ستړی خو دغه ستړیوالی په تصویر کې ښکاري او بس مونږ چې کله هم ورته کیمره ونیسو نو منصور صاحب ښکلی رواني او ځان بس ډېر به ووایي هغه دمه چې دا هغه تاسو ته ښکاره شو خو دا کار ښه دی که چېرته منصور صاحب په یو چړی نه راخي چې مونږ ورته کیمره ونیسو نو بس چټاک را روان شي که نه منصور صاحب راځئ. اکثر چې دی نو زه وایم چې شارټ ریکارډینګ وکړم خو هر ځای دومره ښکلی وي چې ما به ریکارډینګ باندې محتاج کي چې ریکارډینګ وکړه دغه ځای تاسو شاته لیدلی شئ. هر ملګری دې وکړي او د سوات ملګری دې لازم وکړي چې د ګبینجبې یو چکر لازم ولګئ. دومره تاسو کتلی شئ ډېر زیات بر وختو د خپل کوم ځای چې مو شپه کړي و د هغې ځای نه خو منصور صاحب موږ ته اوس را یاده کړه چې څه منصور صاحب خوراک سامان یې راوانخیست د خوراک سامان یو نه دی رااغستی بر روان یو خو زما په خیال منصور صاحب که دا خبره زه وکړم غلطه به نه وي چې په کوم چکر کې دغه شان غلطیانې وشي په هغې ټایم یې خوند نه وي خو بیا چې سړی وروسته یادوي نو زموږ په کلیوالۍ ژبه کې ورته وایي سم چک اچوي. زه بیا خو که ما څه بیا مو زه به تاله بیا نه درکوم چې وږی کښېنه. لاره ډېره زیاته سخته ده سایر الله مات کړی دی سایر الله را مات کړی دی خو به هر حال ځای ښکلی دی نو چې ځای ښکلی دی هغه ستړیوالی چې دی ستړیوالی نه ښکاري. باغي صاحب او منصور صاحب وایي چې بره څه ډاګ غونته کې دی که نه شیرین صاحب هلته ځو ګورو چې څنګه ځای دی. ما خو په خپله ګبینجبه بیخي نه ولیدلې اوس مې ولیدله نو خوښه مې شوه خو دوی د بره ځای بیا ډېر زیات صفت کوي نو چې د ښکته ځای نه به هم لا ښکلی ځای وي دا کتل غواړي. مونږ سره اوسئ تاسو باندې هم وینو چې دغه ځای څنګه ځای دی. اعلان وکئ. دوه اعلانونه مې واورئ. لږ یو هغې واورې له دم پهار جوړ شي لږ صبر په دغې واورې کې به نه جوړېږم اورې دویم خبره دا ده که نه چې زه لسو ورځو له راغلی یم تبلیغ به که نه تبلیغ خو به کوو نه نه هلته خلک راځي ته ګورې نه موږ پسې خلک راځي که نه هغوی سره دوا سلام تبلیغ دا به کوو که نه نو که تاسو کې څوک کور ته ځي صحیح شوه اورې واپس شئ نو تاسو د دې ځای نه واپس شئ تاسو د چکر د لوښي نه نه موږ ځکه دې ځای نه نه ځو کم دغه چې راغلی د خوراک باید ختم شي که بیا لاړم شي او دغه خو لري کوم خوراک چې راغلی دی راشن تاسو راوړی لکه
راشي دي ها بس درې ورځې دی بس ټیک ده تاسو درې ورځې سار شئ بیا هغه دویم تاسو ځئ بسکټ ارمان څومره خوړلی دي 17 دانې 24 دانې بسکټ وو په 24 کې 17 ارمان خوړلی دي د دې خبرې نه زه تاسو ته یو خبره دا ملګرو ته دې یاد وي چونکې مونږ خو تلو ډاک ته خو د منصور صاحب خواهش و چې ځو دغلته خواوشا کې ګلیشیرز دي واوره ده نو هلته چکر لګو دلته مو مخ لاس وکړل روان یو د ګراوند چکر کینسل واورې طرف ته روان یو مونږ سره اوسئ دا مهال شیرین صاحب ډېر زیات ستړی دی یاره دا لاره سخته ده دومره سخته ده نه نو سړي ساه بې واره کېږي ها شیرین ګوره دی نه ستړی کېږي د ده څه پروا هم نه وي دی خبره پرې ماته ووایي چې زه 4 ورځې مسلسل کار کوم نو ما هېڅ پروا نه وي که نه بیخي دغه څه مسله راته نشته خو مسله ده صرف دا چې زه ستړی کېږم او خوب راځي تاسو کتلی شئ منصور صاحب دلې شیرین صاحب دلې ټول ښکته نه را روان دي ډېر زیات ستړی شوم روان یو کم ځای دی هغې ابشار ته چکر لګو ډېره ښکلې هوا لګي دا خبره بار بار کوم هر څوک ستړیوالی دی خو دغه ښکلې نظارې چې دی دغه ستړیوالی په ځای راولي او خوند کوي ما خو ویل چې د واورو ارمان نه پوره کېږي خو بیا هم انور صاحب زموږ نه لږ مخکې لاړو ابشار سره خوا کې یو چنل غوندې پکې دی هغه اوورال د واورو نه دی ګورو چې څنګه ځای دی صفت یې راته ډېر کړی دی لاره لږه ورانه ده ګټې دي دغه دی ځای راورسېدو په تاسو باندې یې هم وینم دغه ځای څنګه دی په خپله یې هم وینم دا اوبو شور دی نه یم پوه چې دغه اواز به تاسو ته در رسي که نه خو دا مهال مونږه د واورو د ټنل د لاندې یو دغه تاسو ما سره کتلی شئ دغه اورال وړوکی غوندې ټنل چې دا جوړ دی دا ټول د واورو نه جوړ دی دلته هم تاسو کتلی شئ دلته دا دی راساسي هم ورو نو ډېر زیات ښکلی ځای دی په ژوند کې په وړومبي ځل ولیدو دغه ځای لکه خوا ورځم هسې نه چې په لار کې رانه موبایل ورته او شي زه درز وکړم تاکې نه ښه دا چې هلته داسې لاړ شم او بیا یو کلیپ ریکارډ کړم مننه دا مهال باران وریږي باران ورېدو مطلب دا دی چې دا واوره چې ده دا څڅېږي موږ د هغې د لاندې یو خو د دې نه اخوا بیا ابشار دی نو غواړو چې لږ ابشار سره هم لږ ډېره ویډیو ریکارډ کړو لاړ شو هلته او دا سین تاسو لیدلی شئ ډېر زیات خوندور سین دی زه دا مهال اونلی دا کلیپ خپل ګران ملګري لوارجان ته ډالۍ کوم دا مهال د ټنل نه راکراش شو سره د واورې ابشار تاسو لیدلی شئ لاس مو یخ دی ډېر زیات خوند کوي منظور چې دلې تصویران اخلي او به زه ویډیو ورته کوم د
د منصور صاحب د زړه ارمان پوره شو. د منصور صاحب د زړه د ارمان پوره کېدو سره موږ هم بلا خوندونه واخیستل، د ټنل نه واپس را روان شو. ولا کرسي ده او هغه دسه ده ته دسه لا ته دسه ده او دا دسه ده په دغه برنې لار باندې خبر ده او سیواز لاله چې په لار باندې شو پته زوبای خپل درې لارې او دلته منصور صاحب وایي نه په دې لارې نو بس ګورو چې به کومې لارې زما په خیال چې سم روډ سينو عادت لري لارې خدا لار چې دا ابي کې ولاړه ده نو بس ګورو. قسم دې را سخت قسم به نشته ورته تر پدې ده کې ونه سمته وای مېلمه کوربه غواړي زمونږ تاسو اتفاق کړه وای مېلمه کوربه غواړي تاسو اتفاق وکړئ. شهباز لاله تا ته دی یادې چې زمانه مخکې غوړې تاسو روانې زه به تاسو پسې در روان یم. ښه رضالت تا کې مشته ده ځکه چې تا نه کېمره څنګه نیولې لا په دې لار باندې بره تک رای موسی ده. زه دا درته وایم چې سمه لار وي او انسان مخیار وي نو په کږو لارو ځي. دغه لاره ډېره سخته ده. سخته ده که نه یاره لکه چې سړی په غیر پړوونه کوټې ته خیږي دومره سخته لار ده. شیرین صاحب تاسو لږ ډېر سیوا شوئ خو بیا هم دا لاره ډېره زیاته سخته ده او یریږم هسې چې اړتاو شم نو بهرحال دغه لاره به د کیمرې شاته ووهو کیمره وبنده کړو او لاره به ووهو بس دغه لاره ته وصل کېږو. او اخر دا هغه ګرانه لاره ما او شیرین صاحب ووهله. د غر سر ته راورسي زما په خیال دا په دیوال خاته و دا په غرم نه و ځکه چې ولاړ غر هېڅ شی پکې نه و. په ډېره ګرانه بر راوختو دا منصور صاحب باغي او د افغانستان نه راغلی مېلمه شهباز لاله ښکته دي هغوی را روان دي خو الله دې په خیر راورسوي ځکه چې دا ځای چې دی نو او دلرمان صاحب هغه زما خیال ډېر وروستي را روان دي یار ډېر زیات ځکه چې دا لاره ستغه وه ته خو تکړه وې ماشاءالله مخکې رالې خو بهرحال زه رپسې دویم نمبر ومه بهرحال خدای دې خیر کړي چې هغه ورته راورسي او په مخ په وړاندې روان شو. بلکل الله دې وکړي چې په خیر خیریت سره پر وخیږي ځکه چې هغوی اوس په داسې ځای کې دي چې نه واپس تللی شي او نه بر راښتی شي نو الله دې وکړي چې راوخیږي. ډېره مننه. دا مهال هغه غر مو کراس کو ډېر زیات ستړي شو بس دلته لا دمه کوو. منصور صاحب دلی طارق باغي صاحب او د افغانستان نه راغلی مېلمه شهباز لاله لا نه دي راغلي بس د هغوی د راتلو پورې به مونږ دلته دمه وکړو. تاسو مونږ سره اوسئ چېرته هم مه ځئ. شهباز لاله چې کوم دی د ډېر ستړیوالي نه بعد راوختو مسکا یې په خوله راغله چونکې شهباز لاله چې کوم دی نو ډېر سخت بې سوره شوی و. نه منصور صاحب نه ځو نه نه ځو راځه راځه دومره مشکل هم تېر کړی دی راځه دا یو ورځه ای وروره راځه دومره مشکل او اخر دا چې چکر تقریبا پوره شو د منصور صاحب په نظر کې خو نه دی پوره
خو بهرحال بیا هم پوره شو. منصور صاحب نیمګړی نیمه خوا روان دی ځکه چې منصور صاحب خو د دریو شپو په نیت راغلی و، خو چونکې زمونږ لږ ضد غونته کې وو چې بس دی ځو چې بس لاړو. او دغه یو خبره مونږ نه هېره شوې وه چې دغلته تاسو ته د شپې سهولت هر څخه ښکلی شته، تاسو صرف راشئ لکه بنجبې نه خوند واخلئ لکه څنګه چې مونږ واخیستو. نو دا ویډیو کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم. ښاد اوسئ، اباد اوسئ، ډېره زیاته مننه. هغه ځای نه علاوه اوس نشم کولی، لکه دا زما طبیعي وشو. ستاسو یو شپه تباه کېده او زما دې پته لګي څومره طبیعي وشو. اخر دا چې بس بیخي روان شو، دا اخرنۍ ویډیو چې چېرته یې ښاد اوسئ، اباد اوسئ. د الله په امان.